وحشت هم حد لري خو په افغانستان کې بیا بې ساری دی. ملګرو د کفارو دسیسې د دې باعث شوي چې خلک اوس د ملا نه کرکه او نفرت لري. بالکل دوی په حق دي ملایان نه بلکې عالمانو ته موږ ډیر احترام لرو ځکه چې دوی د دین وارثین دي. خو مشکل په خلکو کې هم شته دی چې د امام راوستل جماعت ته د خلکو په لاس کې دی. چې د خلکو په لاس کې دی نو امام باید په علمي دین سره انتخاب شي نه په ګیره او قواره. ملګرو دغه په نامو ملایان چې د یهودو تربیه شوي دي خلکو او مسلمان په جامه کې مسلمانانو په مابین کې خواره شوي دي. نو ملګرو ډیر احتیاط کوئ. نو راځئ ملګرو نور مو وخت نه نیسم چې راځئ چې بیا یې کوم وحشت کړی دی ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د کندهار پولیس وایي چې د یو جماعت ملا یې په 8 کلن ماشوم باندې د جنسي تیري او بیا د هغه د وژل کېدو په تور نیولی دی. چارواکي وایي چې دغه پیښه د 3 شنبې په ماښام د نومبر په 26 نیټه د کندهار د غازي غونډۍ په سیمه کې شوې ده. د کندهار د امني قمندانۍ ویان جمال ناصر بارګزي وایي چې نیول شوی کس سید احمد نومیږي. پولیسو نیول شوی تورن یو ثبت شوی ویډیو خپره کړې ده چې په هغه کې خپله اعتراف کوي چې په یو شمېر هغو ماشومانو باندې جنسي تیری کړی چې د اسلامي زده کړو لپاره به جومات ته راتلل. په دغه ویډیو کې هغه دا هم وایي چې ډیری وخت یې ماشومان وهل او ټکول. لا معلومه نه ده چې دغه تورن کس په خپله خوښه دا اعتراف کړی دی او که پولیسو ترې په زور اعتراف اخیستی دی. تورن کس له رسنیو سره هم لا خبرې نه دي کړې. سید احمد وایي چې دا ماشوم له جومات څخه تښتېدلی و او بیرته جومات ته د راوستلو پر مهال یې وهلی چې وروسته له څو ساعتونو یې د زړه بدوالي له کبله ساه ورکړه. د ماشوم کورنۍ لا رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. دا معلومه نه ده چې له دغه ملا سره څومره ماشومانو دیني زده کړې کولې. معمولا په افغانستان کې به داسې پیښو کې د قرباني جسد عدلي طب ته انتقالیږي چې د هغه د قتل او وژل کېدو علت معلوم شي. خو د کندهار پولیسو په دغې قضیې د عدلي طب یادونه نه ده کړې. په افغانستان کې ډیری کورنۍ د بېلابېلو دلایلو له کبله خپل ماشومان د خپلې کلي او چم د جومات یعنې امامان او ملایانو ته استوي چې دیني زده کړې وکړي. په کندهار پر دغه ماشوم د جنسي تیري او قتل خبر داسې مهال خپرېږي چې څو ورځې مخکې د ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې ویل شوي وو چې په لوګر ولایت کې د ښوونځي یو مشر پر ګڼو ماشومانو جنسي تیری کړی دی. راپور د 2 تنه مدني فعالانو په قول لیکل شوی و چې په غبرګون کې ملي امنیت دا 2 کسان ونیول چې اوس د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوي دي چې ترې پوښتنې او ګروېږنې روانې دي. ولسمشر غني هم تېره ورځ د افغانستان د معارف وزارت ته دنده وسپارله چې په لوګر ولایت کې پر ماشومانو د جنسي تیري د ادعاو په اړه ورته راپور ورسپاري. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې مطلب مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو مطلب خوښ شوی وي نو د سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم دا ویډیو شریکه کړئ. مننه.